السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری آصف خان. په دغه هیله چې روغ جوړ ښاد او آباد به دا ویډیو زمونږ د پرمان کسکر په باره کې ده. هغه پرمان کسکر چا چې به په سوشل میډیا باندې چغې والي چې زه ډېر زیات غریب یم، زما د کور حالات ډېر زیات خراب دي، او دا چغې به والي چې ما کره د رزق درک نه لګي، زه ډېر زیات غریب یم، ما سره امداد وکړئ، ما سره امداد وکړئ، ما سره امداد وکړئ. نن هغه پرمان کسکر چا چې به د رزق دپاره خلکو ته فریادونه کول، خلکو ته به چغې والي، هر چا نه به مدد غوښتو، نن هغه پرمان کسکر، هغه د لالټین باتې، هغه د ګرمۍ دوپ والي، هغه تور مخې، هغه نخو نخو، هغه نن راپاڅېدلی دی او په ډرامو کې کار کوي. دا تور مخ تې نیولی دی، تور مخیا، د ګرمۍ دوپ والیا، د لالټین باتې، د کمیس کښتیا. تا سره د مسافرو د دې دپاره امداد وکړو چې ته پې اوس ډرامې جوړې، دا مردار شکل دې نیولی دی لکه د چنګړیانو، لکه د چنګړیانو شکل دې نیولی دی، ته اوس راپاڅېدلی او په ډرامو کې کار کوي. اوسه پورې خو به دې د خیرات دپاره چغې والي، او ته اوس د هغه مزدورانو، د هغه مسافرو پیسې په ډرامو لګې. چا چې ستا دپاره ورور امدادونه وکړه، چا ستا دپاره ویډیوګانې وکړلې، ته نن هغه پیسې رالې او په ډرامو ورکې. دا تور مخ دې نیولی دی، تور مخیا، لکه د تبخي په شان دا مخ دې نیولی دی، تور تبخیه. ګرانو مینوالو، د دې چنګړ په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ خپله رایې موږ له په کامنټس کې راکړئ. که زما په دې خبرو باندې یا زما په دې ویډیو باندې چاته څه نقصان رسېدلی یا پې څوک خفه شوي، نو زه د هغوی نه معافي غواړم. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې دا بټن لازمي ووهئ، ځکه چې موږ کومه هم نوې ویډیو اپلوډ کوو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته د ټولو مخکې درځي. الله مو آباد او خوشحاله لره چې کوم ځای کې هم یې. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد.